بسم الله الرحمن الرحیم. مینوالو ویسکرنیا ما د نوې مرکې سره نن یو داسې شخصیت سره ناستې ما چې په لږ وخت کې په ټیک ټاک، په سنیک، په یوټیوب، هر څه کې ماشاءالله ډېر زیات مینوال ځان له پیدا کړه. په ورډ کې چې کوم دی د دوی ډېر زیات فیمس شوی دی، ډېر مینوال لري او حکومت والا د دې چې کوم ایکټینګ کوي د دوی نه ډېر متاثره شو. هغوی والا خپلې اړخ نه جاب هم ورکړلو. د دوی امریکې طرف نه هم د دوی ته ډېر آفر راغلی دی چې مونږ له راشئ، مونږ له فلم جوړ کړي. بهر خلک هم ډېر خوښوي او خپلې هم خوښومه. نو مونږ راځو دوی څوک دي مونږ به تاسو ته وایو. د یو کې چې کوم چارلي چپلن بیخي د هغوی کاپي کوي او بیخي یو پټي سټیټ دی. تاسو به وایئ چې دا چارلي چې کوم دی دا واپس را ژوندی شوی دی، خو دا د پاکستاني چارلي چپلن دی. موږ به تاسو ته معرفي کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عثمان بھائی څنګه حال دی؟ شکر دی، الله فضل دی. تاسو لږ زموږ مینوالو سره لږ معرفي شئ. جی زما نوم عثمان دی او د پېښور اوسېدونکی یم او پېښور کې چې کوم دی بیا سر سید چوک یم. ستاسو تعلیم څه دی؟ جی تعلیم خو زما څلورمه پورې ما اسکول ویلی دی او بس هغې نه بعد بیا روزګار طرف ته متوجه وم، روزګار به مې کولو. ښه جي. دوی فیلډ ته څنګه راغلی؟ تاسو د چارلي دا ایکټینګ شروع کړی د چا نه متاثره شوې که څنګه؟ یاره جی دا خو د چارلي چپلن ویډیوزګانې چې کوم دی ما په بچپن کې کتلې او څنګه چې دا د کرونا حالات رالو خلک ډېر زیات کنفیوز و، پریشان و، ذهني بیماران شو، روزګارونه بند شو، دوستانو نه جدا شو، مور او پلار د بچو نه جدا شو، خپلوان د یو بل کې جدا شو. نو ډېر سخت حالات رالل. نو چې دې کې چې کوم دی بیا ما وکتل چې یاره دا خو حالات ډېر زیات خراب دي. زه خپله هم کرونا بیا بیمار شوم. نو بیا چې زه یو 3 ورځې بعد د الله په حکم لږ اوکې شوم، نو بیا ما د چارلي چپلن ویډیوز کتل. نو بیا ما سوچ وکړ چې په دې باندې زه کار شروع کړم. کرکټر ډېر زوړ دی او چې زه قدم اوچت کړم او د خلکو منځ ته لاړ شم، نو خلک به چې کوم دی یو ځل د هغوی ذهنونه چینج چې چېرې دا چارلي چپلن دوباره را ژوندی شو او که څه حساب دی. نو چې کله ما سټارټینګ واخیستو یو چوک ته لاړم، هلته ما ویډیوز شروع کړله. نو ما ته ډېر زیات خلک راټول شولو او زما ویډیوز چې څه ټایم ختمه شو نو ما له خلکو ډېر داد راکو او هغوی هم دا وویله چې یاره چارلي چپلن او بیا په پاکستان کې او بیا زموږ په پېښور کې ته بالکل سیم ټو سیم د هغه غوندې کې ایکټینګ کې او چې کوم دی موږ ته ډېر زیات خوښو او ډېر سخت حالات دي د کرونا. زمونږ هغه د مخونو نه هغه شته خنداګانې، هغه شته خوشحالۍ تښتېدلې دي. ته چې موږ وکتلې نو زمونږ په مخونو باندې هغه خنداګانې واپس رالې او موږ به ستا دپاره دعا کوو چې الله دې کامیاب کړه. عثمان بھائی دا هم راته ووایه چې تاسو د پرسنل ژوند څنګه دی؟ یاره جی بس شکر دی د الله، ډېر زیات په خوشحال یم د الله نه. په هر حال کې شکریا ایستل پکار دی. بالکل زه ښه خوشحال یم، د الله فضل دی. عثمان بھائی دا هم راته ووایه تاسو دومره فیمس یې که نه، تاسو ته آفر راغلی دی چې آیا زمونږ د ډرامې ته راشئ، فلم ته راشئ؟ یاره جی بالکل ما له آفر راغلی، ما له د ډرامو آفر هم راغلی. د پنجاب سایډ نه ما چې کوم دی 3 ډرامې وکړلې او چې کوم دی دلته نه څونه چې د پښتنو ویډیوز کوي خیبر نه دوی نه ما ته آفر شوی دی. او بل چې کوم دی ما ته د امریکا طرف نه هم د فلم آفر شوی دی. هغوی به چې کوم دی خپل شوټ دسمبر کې کوي. عثمان بھائی زه خبر شوم تاسو یو فلم کې یو کلیپ کار کړی و، تاسو ته یاد شي؟ جی بالکل هغه هم د امریکا یو فلم و. نو ریاض مستانه صاحب چې کوم دی د پی ټي وي ډېر غټ کرکټر دی، هغه ایکټر هم دی. نو هغه بیا زه راوغوښتلم نو هغې فلم کې چې بیا ما یو کار وکړو نو هغوی چې کوم دی فلم بیا بار پلی کړلو. نو بیا هغوی وویل چې یاره دا خو مین سړی و چارلي چپلن، د هغه کرکټر کوي دا، نو په کار دا دی چې تاسو فلم کې دا چې کوم دی مکمل اچولی وی. نو هغوی ورته بیا وویل چې یاره د ده موږ سره چې کوم دی فرسټ ټایم ملاقات وشو او اینډ کې د ده موږ سره ملاقات وشو. نو بیا هغوی وویل چې یاره نیکسټ پروجیکټ چې کوم دی موږ د چارلي چپلن لایف باندې به فلم جوړو. نو هغوی ما ته کال کړی دسمبر کې به د هغه فلم شوټینګ کېږي. پاکستان طرف نه تاسو ته څه آفر؟ یاره آفرونه ډېر راغلي ما ته. دا ریسټوډنټ چې کوم افتتاحي هغې له هم خلک ما غواړي. بل چې کوم دی چېرته قراندازي نور څه حساب کتابي هغې له ما خلک غواړي. د واده پروګرامونه شو، د سکولونو پروګرامونه شو، ډېر ځایونو ته ما خلک غواړي. عثمان بھائی دا هم راته ووایه چې ستاسو څه اندازه شته چې تاسو دومره فیمس یې په فیسبوک کې، په سنیک کې، په ټیک ټاک کې وغیره وغیره؟
یاره جی بالکل شته دی زما چې کوم دی سنیک ویډیوز ما شروع کو 3 میاشتو کې سنیک باندې چې زما کوم دی 2 लाख فالوورز شو او بل ټیک ټاک ته چې د ډیر کم وخت کې رالم تقریبا 4 میاشتو کې ما ټیک ټاک کې چې کوم دی 1 میلیون بره فالوورز راوړل د خلکو ما سره ډیر ښه ریسپانس دی او ډیره مینه راکوي نو زه هم کوشش کوم چې خلکو دپاره ښې ویډیوګانې جوړې کړم من به یو کوېسچن بل چې تاسو سره د ماشوم ناست دی دوی تاسو څه دی او تاسو سره ګرځي نو په دې باندې پوهېږئ دا لږ تعارف را سره وکړي. بالکل دا ابوذر افریدي او ما سره چې کوم دی دا ویډیوز جوړوي او ډیر ښه ایکټر دی سایلنٹ کمیډین د سایلنٹ کمیډین کول کنه دا ډیر ګران کاری خلک په ناس ادا په نخرو د باډي لینګویج سره خاندول دا ډیر غټ ټیلنټ غواړي نو داسې چې کوم دی ابوذر هم ما سره عمدغه رنګه دی دکې هم یو خپل ټیلنټ دی په سایلنٹ کمیډي کې چې کوم دی دا خلک خاندي څنګه د سایلنٹ لګیم داسې دا ما سره هم لګي نو دام چې زه کوم طور طریقه کار کوم څه زه شم څه دا شي نو خلک نور هم زیات متاثره شي نو ابوذر افریدي ډیر تکړه ایکټر دی او ما سره لګی دی او ان شاء الله امید ساتم چې ډیر مخکې به لاړ شي. ابوذر ترازو ابوذر څنګه خی خیر دی. ابوذر دا راته ووایه سویم کې سبق وایي شپږم کې. ابوذر افریدي دا هم راته ووایه چې چارلي ستاسو ریکویسټ قبول کړو راسو سره ملګري شوې هغه وخت تاسو څنګه اوس څنګه یې؟ خیر دی. مخکې به ما سکول تلم ټیوشن له ورسره تلم اوس هم ځم لیکن مخکې به زه لاړلم بیا به ټیوشن نه بیا مې گیم کول نو گیم نه څه نه جوړېږي مخکې هغه وخت خو دا وخت یو شانتې لیکن اوس د خلکو په مخونو هم د زم خندا راولم او پاکستاني چارلي هم راولي په دې غوندې کې رول پلی کوم. عثمان بھائی دا هم راته ووایه تاسو دا کرکټر شروع کړی دی دا به تاسو جاري ساتئ که؟ یاره جی داسې کار دی چې څو پورې چې الله پاک موږ له ژوند راکړو نو زه کوشش کوم چې ورسره چې کوم دی خپل کرکټر هم جاري ساتم او خپل دنیا بم کوم آخرت بم کوم او امید مې دی چې همیشه جاری وساتم ځکه چې زه د پاکستان دپاره ما قدم اوچت کړی دی او زما دا کوشش ته چې زه د پاکستان کوشو ته چې کوم دی خوشحالۍ نه ورسوم او د خلکو نه دا غمونه د پریشانۍ نه دا بالکل ختم کړم خلک دی اډمیټایمنټ طرف ته راولم چې خلک وخاندي او په خوشحالۍ باندې ژوند تیر کړي. حاجی چارلی بس اخر کې رالی د میلوالو لپاره یو پیغام خو زما دا دی کنه چې خاندي خوشحالېږي ښه ښایسته وخت تېروئ د خپل مور او پلار چې کم دی قدر کوئ د خپل ګاونډیانو خیال ساتئ د پیغمبر علیه السلام سنت عمل دی بل چې کم دی جنگ جګړې مه کوئ او چا سره جګړې کولې ښه ښایسته خپل کار ساتئ د هغوی خبره مایند کوئ مه او بل چې کوم دی تاسو چې څونه مطلب ذهن خپل فرش ساتئ نو نه به پریشانۍ نه راځي نه به داسې څه خبرې راځي نو زما هم دا میسیج دی چې خوشحاله ژوند تېروئ خاندئ خوشحالېږئ. ډېره مننه جي. مینوالو دا پاکستاني چارلي چپلن چې ډېر محنت سره مخکې تللی دی دا داسې نه ده چې دوی بس د هغوی ډرس واچي د هغوی سټیک راولي او دوی وایي چې زه چارلي چپلن یم دا چې کوم دی هغه شانتې رول پلی کول ډېر ګران کار دی او کیمرې مخې ته بیا ودرېدل دا هم ډېر ګران کار دی نو لاس په دعا یم چې چارلي چپلن بلکې عثمان بھائی د پاکستان نوم روښانه کړي. ډېره مننه وخت راکولو. مینوالو د نورو خوندور ویډیوګانو لپاره کرني ټي وي ضرور سبسکرایب کړئ هر چېرته چې ښاد آباد او بریالي اوسئ. الله پامان.